د کونړ د قیمتي کاڼو د خرڅلاو آزاد بازار. دا ځل د بولۍ په مراسمو کې د کورني هغو سربیره یو شمېر بهرنیو سوداګرو هم ګډون کړی. د کونړ کانونو او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي په مرکزه صداباد کې د لسګونو سوداګرو په حضور څه د پاسه 1200 کیلوګرامه قیمتي ډبرې د آزادې بولۍ له لارې په څه باندې 162 میلیونه افغانۍ وپلورل شوې چې له درکه به یې 10 سلنه عواید د حکومت خزانې ته حواله شي. خو په څومره غټه اندازه باندې چې نننۍ بولۍ ترسره شوله داسې بولۍ په دې مارکیټ کې نه وه ترسره شوې. نو نن په دې مارکیټ کې الحمدلله مجموعي بولۍ چې ترسره شوې ده نو 162 میلیونه 150,000 افغانۍ بولۍ دلته ترسره شوله. دا مجموعي قیمت د ټول مالو چې دلته دغه په دې کې امارت اسلامي 10% اخلي. نو د امارت اسلامي سهم سو پکې 14 میلیونه او 215,000 افغانۍ د امارت عواید. د قیمتي کاڼو سوداګر د خرڅلاو له آزاد بازاره خوښ دي او وایي که حکومت په کور دننه د کاڼو د پروسس کیندنې او بهر ته د لیږدونې لپاره مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي نو سوداګري به لا پراخوالی پیدا کړي. دا بولي وشوله دا سودا موږ واخیستله دې کې تقریبا 300 400 پورې سوداګرو ګډون کړی چې بهرني هم پکې وو او داخلي هم پکې وو او سودا ډېره په ښه ریټ موږ ته میلاو شوه او زموږ ډېره خوښه ده او آینده کې موږ ډېرې سوداګانې دلته کړي دي نورې به هم کوو انشاءالله. نو بعد چې زمینو ته برابر شي چې بهرني سوداګر راشي دلته سرمایه‌ګذاري وکړي او چې څومره سوداګر راځي دلته معلوم په هغه شان په ښه ریټ باندې خرڅېږي سوداګرو ته هم فایده چې بهر ملکونو ته انتقال آسان شي نو انشاءالله سوداګر په خپل راځي دلته خریداري کوي او سرمایه‌ګذاري کوي. لکه څنګه چې پاکستان کې مطلب آنلاین کار سٹارټ دی مطلب DHL دی پیډکس دی داسې په کار دی چې دلته کې کولاو شي او دلته نه سړی مالونه بار ولیږي مطلب دا ینګ پول به ټول په کار شي لکه څنګه چې پاکستان کې. له هغې وروسته چې کونړ کې د قیمتي او نیمه قیمتي کاڼو د خرڅلاو ځانګړی مارکیټ جوړ شوی د سلګونو میلیونو افغانیو کاڼي پلورل شوي او له درکه یې میلیونونه افغانۍ هم د حکومت خزانې ته تللي دي.